ګرانو زده کوونکو سلامونه. خدای دې وکړه چې جوړ او روغ اوسئ. د ننني خپل نوي درس ته ښه راغلاست. د تاسو مضمون د اووم صنف ریاضي دی. د درس نننی موضوع د تمرین د پوښتنو حل دی او صفحه د 40 صفحه د کتاب ده یا 40 پاڼه ده د تاسو استاد سپوږمۍ وردک. اوس به راشو یو ځل به پوښتنې تاسو ته درښکاره کړم چې د 40 صفحې پوښتنې د لومړي سر نه به شروع کړو چې 3 جزء لري. د تجزیې په مرسته د لاندې طبیعي عددونو پوره مکعب جذر پیدا کړئ. یعنی اشارې د موږ نه دی غوښتی، اشاریه دار پوره مکعب جذر یې غوښتی او دا جذرونه دي. دریم جذر یا مکعب جذر د 929 د 216 3 جزء لري او د 125,000 یا 1,25,000 دریم یا مکعب جذر. او بل سوال دی 5,802 1,301 چې دا سوال ما تاسو ته په فعالیتو کې حل کړی 2,944. او بل دریم سوال هم د 990,000 دریم جذر 3 ځواب یې درکړي. د 3 ځوابونه موږ تاسو پیدا کوو چې کوم یو یې سم دی یا درست دی. او څلورم سوال یې 2 په طاقت شپږو ضرب په 3 په طاقت 3 ضرب د 4 په طاقت 3 یا په توان د 3 د عدد دریم جذر یې غوښتی پیدا یې کړی. په طاقت په شکل یې درکړی چې 3 ځواب یې درکړي. موږ یې پیدا کوو چې کوم یو صحیح ځواب دی. پنځم سوال هم د طاقت په ډول یې تاسو ته درکړی 4 ځواب یې درکړي. شپږم سوال هم یو عدد دی 2 ځواب لري. اووم او اتم هم زه به اووم او اتم تاسو ته پرېږدم. شپږ سواله به درته حل کړم د دې دپاره چې تاسو تمرین پوخ شي. 1,928 جذر مکعب پیدا کړئ چې 11 دی که 12 دی. په دو طریقه پیدا کېدای شي چې تاسو 12 3 ځله ضرب کړئ، 11 3 ځله ضرب کړئ، وایزمئ چې کوم یو یې صحیح دی. هم د تجزیې په طریقه 512 هم همداسې همدا شان یا 9 دی یا 8. تاسو کېدای شي چې د دواړو طریقو نه یا 3 ځله اعداد ضرب کړئ په خپل نفس کې او یا دا چې تجزیه یې کړئ ویې ګورئ چې کوم یې درست یا صحیح ځواب دی. اوس به راشو تمرین پوښتنو ته او تاسو ته به یې زه حل کړم. د تمرین لومړی پوښتنه یې تاسو یې 3 جزء لري. 3 واړه جزونه به یې درته حل کړم چې ښه مو زده شي. مکعب جذر د 929 یې په لومړي سر کې غوښتی دی. د 929 عدد مکعب جذر یا دریم جذر یې د تجزیې په واسطه غوښتی چې تاسو یې پیدا کړئ. لومړی رقم د دې عدد 9 دی، یعنی جفت نه دی، په 3 قابل دی تجزیه دی. په څه چې 9 او 2 نه کیږي 18 کې 18 په 3 قابل دی تقسیم یا قابل دی ویش دی. 3 نیسو 3 2 په 3 کې 6 دلته یو پاتې کیږي 4 په 3 کې 12 په 3 کې 9 بیا په 3 قابل د تجزیه دی. 8 په 3 کې 24 یو په 3 کې 3 بیا په 3 قابل د تجزیه دی. 2 په 3 کې 6 دلته 2 پاتې کیږي 21 کې 9 په 3 کې 21 بیا په 3 قابل د تجزیه دی. 9 په 3 کې 29 بیا هم 3 په 3 کې 9 بیا 3 اولیه ده د 1 په 3 کې 3. موږ تاسو اوس 3 عدده جدا کیو او د دوی په استازوالی یو نیسو د دې دپاره چې مکعب یا دریم جذر دی. دا 3 جدا کوئ، دا 3 جدا کوئ، یو په یواز نیسئ. یعنی موږ تاسو لاسته راوړل چې 3 ضرب 3 هر عدد چې شو جذر د همدغه عدد دی. 3 په 3 کې څو کیږي 9 کیږي. 9 د 929 مکعب جذر دی. یعنی په دو معنا که موږ 3 ځلې ضرب کړو په خپل نفس کې موږ ته 929 باید راکړي.
د دې دپاره چې امتحان شي ضرب یې کړو. نه په نه کې څو کېږي؟ یو اتیا. ضرب په دریم نه یې چې کړو مساوي کېږي په یو په نو کې نه. اته په نو کې دوه اویا. 929 راکړل. د موږ تاسو سوال یا جوابم صحیح ده. اوس به راشو بل جزتایې. دوهم جزیه 216 مکعب جذر مساوي په څو دی؟ 216 اول رقم یې جفت دی، په دوو به یې تجزیه کړو. یو په دوو کې دوه، یو کوچنی دی، د دوو نه کوچنی دی، تقسیمي نه، ویشل کیږي نه، نو شپږ ورسره نیسو چې 16 شي، مګر به اجازه بدون د ایښولو د صفر نه یې نشو نیوی. دلته یو صفر یږدو، شپږ ورسره یو ځای کیو چې 16 شي. اته په دوو کې څو کیږي؟ اته په دوو کې 16. اوس بیا په دوو تجزیه کیو. 15 په دوو کې 10، 4 په دوو کې 8. بیا دوه نیسو، 2 په دوو کې 4، یو پاتې کیږي. 9 په دوو کې 14. او دوه نه کې په دوو قابل د ویش نه دی. 3 نیسو، نه په دریو کې 28. بیا 3 نیسو، 3 په دریو کې نه، 3 اولیه عدد دی. 3 نیسو، یو په دریو کې 3. موږ تاسو اوس په درې یو ځای نیسو او په استازوالی یا نمایندګۍ یو دلته یادداشت کیو. 3 دانه 3 لرئ، یو دانه نیسئ 3. یعنی موږ تاسو پیدا کړل چې 2 ضرب په 3 هر عدد چې دی مساوي دی په دریم جذر دی 216. 2 په 3 کې شپږ مکعب جذر د 216 دی. د دپاره چې متيقن شئ شپږ 3 ځلې ضرب کړئ. شپږ ضرب په شپږو بیا هم ضرب په شپږو مساوي دی. شپږ په شپږو کې 18 ضرب په شپږو یې کړئ. شپږ په شپږو کې 18، 3 حاصل. 3 په شپږو کې 18، 3 چې پې ور واچوئ 18، 19، 21. یعنی د موږ تاسو ځواب درست دی. ښه، اوس به راشو بل سوال ته. دا سوال په 2 رقم حل کیږي. یو دا چې تاسو دغه 3 صفره یې وساتئ، 125 تجزیه کړئ، په آخر کې د 3 دانه صفرو په ځای په مربع جذر کې 2 صفره ساتل، بیا په آخر کې یو صفر ایښود. دلته د 3 صفرو په ځای یو صفر ایښودل کیږي. او یا دا چې مکمل عدد تجزیه کړئ او جذر یې پیدا کړئ. زه به دغه سوال په دغه طریق درته حل کړم. بیا دریم سوال کې به د 3 صفره د ساتلو طریقه درته، یعنی چې دواړه طریقې تاسو زده شي، درته حل به کړم. ښه، نو لومړی عدد صفر دی، په 2 به یې تجزیه کړو. 6 په 2 کې 12، 2 په 2 کې 4، 15 په 2 کې 10، 2 صفره کارته کوئ. بیا یې 2 نیسئ. 3 په 2 کې 6، 1 په 2 کې 2، 2 په 2 کې 4، یو پاتې کیږي. 15 په 2 کې 10، یو صفر کارته کوئ. بیا 2، 1 په 2 کې 2، 15 په 2 کې 10، دلته 11 شول که نه، یو پاتې شه، یو یې بیا پاتې شه. 6 په 2 کې 12، 2 په 2 کې 4، 15 په 2 کې 10. ښه، اوس 15 شول. ګورو چې په 5 کې که په 3 کې. 1، 15، 6، 6، 6، 12، 12، 2، 14، 14، 15، 19. په 3 نه کېږي، نو 15 به ونیسو. یې 15 په عدد به یې وویشو. 3 په 5 کې 15، 1 په 5 کې 15، دلته یو بل پاتې شو 12 شو. 15، 2 په 5 کې 2 په 5 کې 10، یو په 2 پاتې شو 25، 15 په 5 کې 25. بیا به 15 ونیسو. 6 په 5 کې 10، 2 په 5 کې 10،
15 په 15 کې 25 په څه چې دلته 2 پاتې کېږي بیا په 15 ونیسو 1 په 15 کې 15 2 په 15 کې لاس 2 پاتې کېږي 15 په 15 کې 25 بیا په 15 ونیسو 2 په 15 کې لاس 15 په 15 کې 25 بیا په 15 ونیسو 15 په 15 کې 25 اوس 15 اولیا عدد دی 15 نیسو 1 په 15 کې 15 ښه اوس ګورو چې 3 دانې 2 لرئ 1 2 نیسئ 1 2 3 دانې 15 جدا کړئ اول 1 15 ونیسئ او بیا 1 2 3 15 نور جدا کړئ بیا یو بل 15 ونیسئ دلته موږ تاسو ته لاسته راغلل چې 2 ضرب 15 ضرب 15 مساوي دی په 2 15 دی کې لاس په 15 کې چې ضرب کړئ کې 50 یعنی موږ تاسو پیدا کړل چې د 125,000 مکعب جذر څو دی د 500 عدد دی 50 کې 3 ځله تاسو ضرب کړئ دا امتحان دی مساوي کې په 15 په 15 کې چې ضرب کړئ 25 چې په 15 کې ضرب کړئ 125 کې 1 2 3 دانې صفره لرئ دایم ترڅنګ راولئ تاسو ته درکوي 125,000 یا 1,25,000 تاسو ځواب سم دی دوامه پوښتنه په بله صفحه کې ده د ما نه اشتباه شوې درېیمه پوښتنه مې لوستلې خو خیر هغه دوامه پوښتنه هم درته حل کوم درېیمه پوښتنه کې سوال یې درکړی چې د 9,090,000 یا 9,090,000 مکعب جذر څو دی د تجزیې په واسطه یې پیدا کوئ ځوابونه یې درکړي A 100 B 150 د C ځواب 90 ګورئ چې کوم یو یې درست ځواب دی یوه طریقه دا ده چې تاسو دغه هر یو عدد 3 ځله ضرب کړئ وګورئ چې کوم یو یې تاسو ته 990,000 درکوي دویمه طریقه یې دا ده چې تاسو یې تجزیه کوئ او په دې تجزیه کې دا ځلې دغه 3 صفرونه وساتئ 3 صفرونه وساتئ تجزیه کې ما شاملوي چې تاسو تجزیه ډیره غټه کړئ لکه دغه د مخکې سوال د مخکې پوښتنې صرف تاسو کوم عدد تجزیه کړئ 990 په اول کې هم تجزیه کړی و فکر کړم چې تاسو لومړی سوال هم اسانه تجزیه کړئ او په آخر کې د 3 صفرو په ځای یو صفر کېږدئ خلاص نو په دې طریقه به زه درته تجزیه کړم چې تاسو په دواړو طریقه د سوال حل زده شي په 9 طاقه ده دی په 3 تجزیه کیو 2 په 3 کې 6 یو پاتې کی 4 په 3 کې 12 3 په 3 کې 9 اوس بیا په 3 او ته په 3 کې 24 یو په 3 کې 3 بیا په 3 2 په 3 کې 6 او په 3 کې 21 بیا 3 9 په 3 کې 20 بیا 3 په 3 کې 9 بیا 3 یو په 3 کې 3 موږ تاسو پیدا کړل چې د 3 دانې 3 په ځای یو 3 د 3 دانې 3 په ځای یو 3 پیدا کړل چې 3 ضرب 3 مساوي په 9 د کوم عدد د 990 عدد جذر دی مګر موږ دلته 3 صفر لرو نو د نوت د 3 صفر په ځای باید یو صفر د نوت څنګه ورکړو 90 جواب دی اوس به وازمیو چې 90 درست جواب دی که نه دی 90 ضرب 90 ضرب 90 مساوي کیږي نه په 9 کې څو کې نه په 9 کې یو اتیا ضرب 9 مساوي کیږي په صفر به آخر ته ورکړو 3 صفر یو په 9 کې نه اته په 9 کې 2 او څو دانې صفر لري یو 2 3 یو 2 3 صفر لري تاسو ته 990,000 جواب درکړ نو د 90 جواب سم جواب دی دلته د سی جواب دی A 100 دی B 150 د سی جواب د تاسو سم
ځواب دی یا درست ځواب دی. دوامه پوښتنه. په دوامه پوښتنه کې تاسو نه د 5832 مکعب جذر غوښتی. 5832 د تجزیې په واسطه تاسو مکعب جذر یې پیدا کړئ. لومړی عدد یا لومړی رقم جفت دی 2 دی، په 2 ویشو یا تجزیه کیو. 4 په 2 کې 2 په 2 کې 2 په 2 کې 4 دلته یو پاتې کی 18 کی 9 په 2 کې 18 دلته بیا 3 دی، یو په 2 کې 2 یو پاتې کی 12 کی 6 په 2 کې 12. اوس بیا په 2 تجزیه کیو. جفتی لومړی رقم یو په 2 کې 2 4 په 2 کې 8 یو پاتې کی د 2 ترڅنګ 11 کی 15 په 2 کې 10 یو پاتې کی د 6 ترڅنګ 14 کی 8 په 2 کې 14. بیا یې په 2 تجزیه کوئ. او په 2 کې 14 2 په 2 کې 4 یو پاتې کی 9 په 2 کې څو کی 9 په 2 کې 18. اوس چې نشه لومړی عدد نشه تاسو یې جمعوئ نو او 2 9 9 18 په 3 قابل دی تجزیه دی. 2 په 3 کې 6 دلته یو پاتې کی 4 په 3 کې 12 3 په 3 کې 9 بیا 3 نیسئ 8 په 3 کې 24 یو په 3 کې 3 بیا 3 نیسئ 2 په 3 کې 6 2 پاتې کی 21 کې یو په 3 کې 21 بیا 3 نیسئ 9 په 3 کې 22 بیا 3 نیسئ 3 په 3 کې 9 بیا 3 نیسئ یو په 3 کې 3 یو چې شو خبر تمامه ده. اوس موږ دلته پیدا کړل چې 3 دانه 2 لیرو یو نیسئ بیا 3 دانه 3 یو 3 بیا 3 دانه 3 یو 3 یعنی موږ لاسته راوړل چې 2 ضرب په 3 ضرب په 3 مساوي کی په څو 2 په 3 کې 6 په 3 کې 18. موږ پیدا کړ چې د 18 عدد د موږ تاسو د 5832 مکعب جذر دی. د دې لپاره چې موږ یې وازمیو 18 ضرب په 18 ضرب په 18 کیو او دلته د خانه‌ای جذر ته لږ زیاتي زه به یې په بله کتابچه کې تاسو ته حل کړم. ښه تاسو وګورئ 18 ضرب په 18 وکړو بیا به یې دریم ځل بیا ضرب په 18 وکړو 8 په 8 کې 4 شپېته 4 شپېتو 4 شپږ یې دلته حاصل ساتو یو په 8 کې 8 او شپږ څو کې 14 یو په 8 کې 8 یو په یو کې یو دا دواړه جبهې 4 کارته کوئ 8 او 4 12 حاصل په یو یو 2 یو حاصل درلوده کې څو 3. اوس بیا په 8 ضربوي په 18 ضربوي 8 په 4 کې 2 شو نه 2 3 حاصل 2 8 د کې 14 چې 3 ورواچوي 19 د 19 نه حاصل په یو 3 په 8 کې 3 په 8 کې 24 یو حاصل درلود 25 یو په 4 کې 4 یو په 2 کې 2 یو په 3 کې 3. اوس دا سره جمعي وو 2 کارته کوئ 9 4 کې 14 حاصل په یو چې په 2 ورواچوئ کې 6 2 8 3 او 2 څو کې 5832 عدد یې تاسو ته درکړ. تاسو عدد څو 5832 عدد یې موږ ته راکړ. ښه بله پوښتنه ده بل سوالم دی 24,440 مکعب جذر
د 2,440 مکعب جذر د تجزیه په واسطه پیدا کیو. اوس به 4 جفتی د 2 نه پیل کړو. یو په 2 کې 2، شپږ 3 په 2 کې شپږ، یو په 2 کې 2، 3 په 2 کې شپږ، یو پاتې کی، 9 په 2 کې 14، د یو چې د دې ته څنګ راشي 14 کی، 2 په 2 کې 4، بیا 2 نیسئ، شپږ په 2 کې 12، یو پاتې کی 19 کی، 8 په 2 کې 16، یو پاتې کی بیا 12 کی، بیا شپږ په 2 کې 12، بیا 2 نیسئ، 3 په 2 کې شپږ، 4 په 2 کې 8، 3 په شپږو کې 3 په 2 کې شپږ. اوس ګورو چې دا طاق شا په 3 قابل دی تقسیم دی که نه دی. 4 او 3 9 او 3 10 نه دی. بعدی عددم 9 دی، 9 عدد اولیه په 5 خو نه کی، 5 خو یا 0 وي یا 5 په لومړی رقم وي. مخکې موږ تاسو 343 حل کړ. 4 په 2 کې 28، دلته شپږ پاتې کی، نه په 9 کې 3 شپېته، بیا 9 نیسئ، 9 په 9 کې 49، بیا 9 نیسئ، 1 په 9 کې 9. موږ تاسو لاسته راوړل چې د 3 دانو 2 نه یو 2، د 3 دانو 9 نه یو 9 چې 2 ضرب په 9 د موږ تاسو د مکعب جذر ځواب دی 2 په 9 کې 14. 14 3 ځله ضرب کړئ. ګورئ چې تاسو 2,440 درکوي که نه درکوي. زه به بیا هم په بله کتابچه کې تاسو ته حل کړم. څوارلس ضرب په 14 وکړئ. 4 په 4 کې 16 حاصل په 1، یو په 4 کې 4، یو حاصل درلوده څو کې 15، یو په 4 کې 4، یو په 1 کې 1 جمع کړئ، شپږ کارته کړئ، 4 15 نه، یو کارته کړئ، بیا یې ضرب په 14 وکړئ. شپږ په 4 کې 24 حاصل په 2، نه په 4 کې 18، 2 حاصل لرئ 18 کې، د 18 8 حاصل یې په 3، یو په 4 کې 4، 3 حاصل درلودل 9 چې په واچوئ، یو په شپږو کې 7، یو په 9 کې 9، یو په 1 کې 1 4 کارته کړئ، جمع کړئ، 8 او 7 14 حاصل په 1، دا کې 10 او 9 کې 11 او 1 حاصل دا کې 1 2. تاسو ته یې درکړه 2,440. 2,440 د موږ تاسو عدد و 2,440 ځواب یې راکړ 14 مکعب جذر د 2,440 دی. څلورمه پوښتنه شکل فرق لري. تاسو ته څلورمه پوښتنه په بل شکل درکړې. څلورمه پوښتنه تاسو ته درکړې د طاقت په ډول درکړې چې 2 په طاقت شپږو ضرب په 3 په طاقت 3 ضرب 4 په طاقت 3 د عدد دریم جذر پیدا کړئ. یعنی دلته تاسو د طاقت په ډول عددونه درکړي چې دریم جذر یې پیدا کړئ. A B C درې ځواب یې درکړي چې کوم یو صحیح دی. نو موږ تاسو دا د جذر د لاندې نیسو، د جذر د لاندې نیسو د دریم جذر د لاندې. دریم جذر د 2 په طاقت د شپږو ضرب په 3 په طاقت 3 ضرب په 4 په طاقت 3. کله چې موږ تاسو د جذر نه وباسو د دغه عدد طاقت په صورت کې راځي او د
جذر درجه په مخرج کې راځي. یعنی موږ تاسو یې داسې لیکلی شو 2 په طاقت شپږ پر دریو د جذر درجه د لاندې راغله او د عدد طاقت په سر پورې راغله ضرب 3 په طاقت د عدد طاقت 3 دی د جذر درجه هم 3 ده ضرب 4 د دواړو طاقتونه یو شی دي د جذر درجه هم 3 ده د عدد طاقت هم 3 ده. اوس دا کسرونه اختصاروي یو په دریو کې 3 2 په دریو کې شپږ 3 د دریو سره خلاصي یو په دریو کې 3 یو په دریو کې 3 دا هم خلاصي یعنی موږ تاسو ته لاس ته راځي چې 2 په طاقت 2 ضرب 3 په طاقت یو نمونه نه یو طاقت نه نیسو په خپلای نیسو 3 ضرب 2 ضرب 4 په طاقت یو نه نیسو طاقت یې په خپل 4 نیسو دا مساوي کیږي 2 په طاقت 2 کې 2 2 4 ضرب 3 ضرب 4 مساوي کیږي 3 په 4 کې 12 چې د 4 سره ضرب کړئ کې 8 ګورو چې په ځوابو کې شته 8 عدد کنه او د ای ځواب ما 8 دی نو د ای ځواب سم ځواب دی. را بشو پنځمه پوښتنه ته. پنځمه پوښتنه تاسو ته درکړې ده لاس په طاقت 2 ضرب لاس په طاقت 2 ضرب لاس په طاقت 2 عدد دریم جذر مساوي دی په ا لاس بی سل سی زر دی لاس په طاقت 3 چې نه زر لاس په طاقت 3 دا سی او ډي ځواب عین ځواب دی. ښه دا به څه رقم حل کړو دا به دریم جذر به دا رقم ونیسو دریم جذر دی لاس په طاقت 2 ضرب لاس په طاقت 2 ضرب لاس په طاقت 2 مساوي دی. په تاسو په طاقتو کې لوستي وکړه چې قاعده یو شان وي مساوي وي موږ تاسو یې توانونه څه کیو توانونه یې جمعي وو 2 کې 2 جمع 2 4 جمع 2 شپږ. اوس د جذر د لام نه وباسئ د وخت ما تاسو ته درزده کړل چې لاس په طاقت 4 رسي د عدد وان په صورت کې رسي او د جذر درجه په مخرج کې راځي. دلته یو په دریو کې 3 2 په دریو کې شپږ موږ تاسو پیدا کړل 2 په یو یعنی 2 مخرج کله چې یو وي د نیول کی لاس په طاقت 2 په څه چې د 2 مخرج یو دی نه نیسو 2 په لاس په طاقت په 2 څه معنا یعنی لاس تاسو 2 ځله ضرب کړئ لاس په لاسو کې څو کې سل کېږي. تاسو کوم یو ځواب سم درست ځواب دی د بی ځواب سل دی د بی ځواب هم درست ځواب دی. د تاسو شپږمه پوښتنه ده د 340 عدد دریم جذر مساوي دی په 340 ما تاسو ته مخکې تجزیه کړ حل مې کړ او ځواب هم پیدا کړ. دلته 2 چل تاسو لرئ یو چل یې دا دی چې د کانکور په ازموینه کې وي تاسو آسانه طریقه ده د مخکې د دې نه چې دا تجزیه کړئ فکر په وایي عاجل یا 8 درې واره ضرب کړئ بیا 9 درې واره ضرب کړئ وګورئ چې کوم یو تاسو ته ځواب درکوي. که تاسو 8 درې واره ضرب کړئ 8 په 8 کې 8 په 8 کې 4 شپېته بیا چې 8 ورسره ضرب کړئ 2 درش کې 2 درش یعنی اول عدد یې 2 رسي سم نه دی عاجل د دې نه صرف نظر وکړئ او بی سواد صحیح کړئ چې بی درست ځواب دی بی او په او کې څو کې نه څلوېښت کې بیا چې د او د 9 سره ضرب کړئ نه په او کې 3 شپېته کې د دې عدد اولم 3 دی نو دا ځواب د تاسو سم ځواب دی او دا لنډه طریقه ده چې تاسو دا ځواب خپل 3 وایزمه 3 واره ضرب کړئ او که تجزیه کوم خو تجزیه خو مخکې ما تاسو ته تجزیه کو د 343 عدد تجزیه په 3 نه ده قابل د تقسیم 15 قابل د تقسیم نه دی په وای تقسیموي
څلور په اوو کې 28 کیږي، 9 په اوو کې دا له شپږ پاتې کیږي 3 شپېته کیږي. بیا اووه نیسئ، بیا اووه په اووه کې 9 څلوېښت، بیا اووه نیسئ یو په اووه کې اووه، او د تاسو ځواب اووه دی. اووه د 343 مکعب جذر مساوي دی په اووه. ښه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د اووم او اتم سوال تاسو په خپله حل کړئ، چې د تاسو تمرین کې قوي شي، ښه مو زده شي، او خپل چینل سابسکرایب حتما کړئ او خپلو نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. الله مو مل شه.